سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. نن هغه جملې زده کړو چې ډېرې مهمې دي او په خاص ډول دا ویډیو د هغو کسانو لپاره چې نوي راغلي او غواړي نوي فرانسوي ژبه زده کړي، نو تر ټولو اړینې جملې دي. راځئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او په ګډه به دا جملې زده کړو. وی 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 نو 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 وی د هو په معنا ده. که په یو څه پوهیږئ او د هغه مطلب مو اخیستی وي، کولی شئ ورته ووایئ چې وی یعنی هو زه پوه شوم. او که په یو څه نه یې پوه شوي او غواړئ ورته ووایئ چې زه نه یم پوه شوی، یو څه نشئ ترسره کولی، تاسې کولی شئ چې ووایاست نو. بونژور 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 au revoir au revoir au revoir. بونژور چې کله تاسې له یو چا سره مخامخ کیږئ، لومړی کلمه به همدغه وي چې هغه به تاسو ته وایي بونژور، یا تاسې ورته وایي. په ځواب کې تاسې دوباره ورته ویلی شئ چې بونژور. بونژور ځواب بیرته بونژور دی. او کله له یو چا رخصتېږئ، له یو چا څخه لرې کیږئ، هغه ته د خدای پامانۍ په وخت کې کولی شئ ووایئ چې au revoir au revoir یعنې د خدای په امان. comment allez-vous comment allez-vous. یو څوک له تاسو پوښتنه کوي comment allez-vous یعنې ستاسو د حال پوښتنه کوي، تاسو څنګه یاست. تاسې به جواب کې ورته وایي ça va ça va et vous et vous. ça va ښه یم، او تاسو et vous په معنا د دې دی چې تاسو څنګه یاست. او merci 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 د مننې په معنا دی، او له دې وروسته له یو بل نه مننه کوئ، merci به وایي. merci د مننې په معنا یعنی هغه تاسو ته وایي merci مننه، او تاسې هم په جواب کې ورته وایئ چې مننه merci. او د مرسی نه وروسته کومه جمله چې تاسې کولی شئ وکاروئ هغه دغه دی je vous en prie je vous en prie یا je t'en prie je t'en prie. دغه دواړه جملې دي چې تاسې کولی شئ د مرسی نه وروسته هم وکاروئ، یعنی زه هیله کوم زه هیله کوم همدومره. او s'il vous plaît s'il te plaît s'il vous plaît s'il vous plaît یو چا ته وایي مهرباني وکړئ. s'il te plaît یو چا ته وایي مهرباني وکړه. په احترامانه ډول باندې که یو چا ته وایي چې مهرباني وکړئ، هغې ته به داسې وایي چې s'il vous plaît. او که یو څوک ستاسو ملګری وي، یو څوک ستاسو د کورنۍ غړی وي، یا هم له تاسو کوچنی وي، هغه ته کولی شئ چې s'il te plaît هم ووایي. s'il vous plaît او s'il te plaît. excusez-moi excusez-moi excuse-moi pardon pardon. تاسو کولی شئ دغه درې جملې په هغه وخت کې وکاروئ چې له یو چا بخښنه غواړئ. یو چا نه بخښنه غواړئ، تاسو کولی شئ دغه درې جملې وکاروئ excusez-moi excuse-moi pardon. لکه د مثال په ډول تاسو یو ځای ته ناوخته رسیدلی یاست او غواړئ ورته ووایئ بخښنه وغواړئ ترېنه excusez-moi d'être en retard excusez-moi d'être en retard excusez-moi d'être en retard. زه بخښنه غواړم د ناوخته رسیدلو په باره. د ناوخته رسیدلو لپاره زه بخښنه غواړم د ناوخته کولو لپاره، د ځنډ لپاره. je comprends pas je comprends pas je n'ai pas compris je n'ai pas compris je ne sais pas je ne sais pas. دا درې وړه هغه جملې دي چې تاسې کله یو څه باندې ونه پوهیږئ، تاسې کولی شئ ورته ووایئ je comprends pas زه پوه نه شوم، je n'ai pas compris زه نه پوهیږم، زه پوه نه شوم، je ne sais pas زه نه پوهیږم. یو چاته وایي دغه جملې کولی شئ چې وکاروئ. vous pouvez répéter s'il vous plaît vous pouvez répéter s'il vous plaît vous pouvez répéter s'il vous plaît. له یو چا سره د خبرو کولو په وخت کې پوه نه شو چې هغه څه وویل، او تا ورته ویلي چې je comprends pas یا je ne sais pas یا je n'ai pas compris، نو کولی شئ هغه ته دغه جملې وکاروئ چې vous pouvez répéter s'il vous plaît. آیا تاسو کولی شئ دوباره یې ماته تکرار کړئ، دوباره یې راته ووایئ، دوباره یې بیا ځلې تکرار کړئ راته. vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît. او دا هغه جمله ده چې تاسې کولی شئ له یو چا ته ووایئ چې تاسې کولی شئ ما سره ورو خبرې وکړئ، ځکه یو څوک به فرانسوي تیز غږیږي، هغه تاسې متوجه کیږي نه، نو هغه ته کولی شئ په دې وخت کې دغه جمله وکاروئ چې vous pouvez parler plus lentement s'il vous plaît، یعنی تاسې کولی شئ لږ ورو په ارامۍ سره خبرې وکړئ تر څو زه وپوهیږم. qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire. یو چې په معنا پوه نه شوې، غواړې له هغه پوښتنه وکړې چې دې ته څه وایي، د دې په معنا زه پوه نه شوم.
چې دا د څه شي په معنا دی زه د دې په معنا پوه نه شوم تاسو کولی شئ ورته ووایئ qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire comment on dit en français comment on dit en français comment on dit en français دې ته په فرانسوي ژبه کې څه وایي دې ته په فرانسوي ژبه کې څه وایي مثلا تاسو یو چی نوم نه دی زده او غواړئ له خپل استاد یا له بل چا پوښتنه وکړئ چې دې ته په فرانسوي ژبه کې څه وایي تاسو به دا ډول پوښتنه کوئ comment dit en français comment dit en français vous pouvez écrire تاسو کولی شئ راته ولیکئ تاسو کولی شئ راته ولیکئ vous pouvez épauler دا جمله هغه جمله ده چې ښایي له تاسو نه په هغه وخت کې وشي چې کله یو چاته خپل نوم وایاست زموږ نومونه اکثره داسې دي چې ښه نه تلفظ کیږي همدې لپاره یو څوک له تاسو پوښتنه کوي چې vous pouvez épauler په دې معنا یعنی موږ ته په ټکي ویلی شي لکه ستا نوم دی خان هغه نه پوهېږي چې خان څه رقم ته ولیکي نو ته به ورته وایې چې KHAN یعنی زما نوم خان دی نو په دې وخت کې به هغه وپوهېږي چې ستا نوم خان دی مننه چې تر دې ځایه راسره وئ هیله ده چې دا څو اړینې جملې به م زده کړي وي او له نورو ملګرو سره هم شریکې کړئ تر څو هغوی هم له دې درس نه برخمن شي او هغوی هم زده کړي که تاسو کومه غوښتنه لرئ او کومه نیوکه لرئ کولی شئ موږ ته د کومنټونو په برخه کې ووایاست ډیره مننه ښه وخت درته غواړم الله په امان تر بیا ښه وخت